د هلمند ولایت لشکرګاه ښاروالۍ ودانۍ کې د اعلیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د دریم ګڼه فرمان پر اساس د ساختمان ودانیو د اجازې صادرولو واحد مرکز چې د ښاروالۍ ترڅنګ د یو شمېر ریاستونو استازو لکه برېښنا ریاست، ښاري فاضلاب او اوبو رسونې اماراتي شرکت او امنیه قومندانۍ اړوند د اتفاقیې مدیریت د استازو څخه تشکیل دی. د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستي مراسم ترسره شوه. د دې دفتر د پرانیستو په مراسمو کې د هلمند ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس، ترڅنګ لشکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق د مرکز ښاروالۍ چارو د سمون لوی ریاست څخه راغلي، هر یو لکه د ښاروالۍ د بودیجې رئیس مولوي فیض محمد غورځنګ، ښاروالۍ د انجنیري امیر انجنیر نور اکبر زهیر او د بیلابیلو ریاستونو استازو او د ښاروالۍ ادارې امیرینو او مدیرانو ګډون درلود. پیل کې د لشکرګاه ښاروال د مرکز څخه راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې د اعلیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب د دریم ګڼه فرمان مطابق په لشکرګاه ښاروالۍ کې د ساختمان ودانیو د اجازې صادرولو واحد مرکز پرانیستو کې همکاري وکړه او د مرکز څخه د لا نورو همکاریو هیله وکړه. راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې یاد امریت به په ښه توګه نظارت کوي. د اجنډا مطابق د ښاروالۍ چارو د سمون لوی ریاست څخه راغلي پلاوي مشر او د ښاروالۍ د بودیجې رئیس مولوي فیض محمد غورځنګ د دریم ګڼه فرمان په اهمیت خبري وکړي او له مرستیال والي الحاج حماس مولوي صاحب څخه د لشکرګاه ښاروالۍ سره د اړوند اداراتو د پوره همکاري او همغږي غوښتنه وکړه. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وايي د هلمند ولایت مرستیال والی الحاج مولوي محمد نبی حماس ارزښتناک وینا وکړه. نوموړي د مرکز څخه راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه. د ښاروالۍ او اړوند اداراتو ترمنځ د همکارۍ پوره ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د یاد فرمان د لا ښه وضاحت په موخه به په ولایت مقام کې د اړوند اداراتو مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه دایره کړي. په وروستیو کې د ښاروالۍ چارو د سمون لوی ریاست د انجنیري امیر انجنیر نور اکبر زهیر یاد فرمان په تفصیلي توګه تشریح کړ. د یادونې وړ ده چې یاد پلاوي او لشکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور سره د یاد مرکز د افتتاح د مراسمو په هکله لیدنه کړې وه.